القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف وإن كنتم في ريب أو كيتاسو فشكي مما دعغنا نزلنا على عبدنا كمن را لګره په خپل بنده باندې فاتو بسورة نراوړ یو سورت من مثله دا من مثله کی من زائد ده د معنا پر حال باندې فاتو بسورة مثله راوړ یو سورت په شان ته د قرآن هی زمير راځي د قرآن ته ودعوا شهداءكم من دون الله او راو غواړي خپل شریکان سوا د الله نه ان کنتم صادقین کایتا فرشتنی مما نزلنا على عبدنا فاتو بسورتين دلتا مطالبه وشلا د یو صورت د من مثله کی ضمیر د مثل راجحه ترجمه دادا چې ضمیر د مثله راجی د قران ته او د دې راجی کول پیغمبر ته د خلاف اولادی او داغي وجه سودی ایوه وجه هغه د سورتی یونس آیات ته تاسو ګورئ اصل درشم نه د سورتی یونس ام یقولون افترا قل فاتوا بسوره مثله دلته من نشته تو ګورئ فاتوا بسوره مثله راوړ یو سورت د دې پشان چې د څه فصیح وي د څه بلیغ وي او د څه رښتینی وي چې نشه راوړل معلومه ده چې دا د بنده جوړ شوی کتاب نه دی د الله جوړ شوی کتاب بل آغا د سورتی بن اسرائیل اتاتیم نمبر آیات قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا حالتم ضمیر چا تراجی دے قرآن تا دویم توجیه خلق کئی چه ده مثلی ضمیر راجی دے چاہتا پیغمبر تا او من دا زائد نده نبی معنی دادا فاتو بسورتین راوڑ یو سورت دا داس شخصنا چه مماثل وی لده پیغمبر سمانا نی لکل کلی نی ویل کلی او لکا پڑا نئی دا دسی سڑینا یو کتاب راوړی چې هغه د دې شي د دې په برابر باندې نو په دې توجیه باندې بیا من زائد نشو فاتو بسورتين راوړی یو صورت من مثله د داسې شخص نه چې مماثل وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نه لیکلو کې او په نه ویلو کې او چې دا نشي کولای نو معلومه ده شوه چې دا دغه جوړ شوی کتاب نه دی لیکن لمنه ترجمه اگر راجح او قوی ده ودعوا شهداءكم من دون الله او راو بل خپل شهدا د دې شهدا متعلق یو قول دا دی چې مراد دینه داوی الہ دي او دې ترجمه باندې گواه من دون الله ټکې ده ودعوا شهداءكم او راو بل هغه خپل الہ سوا د الله نه ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی نو مراد د شهدا او نتشو الہ فاتو بسورتين ودعوا شهداءكم راو بل خپل شهدا خپل الہ تاسو په خیال کې سوا د الله نه کای تاسو رښتینی دمه ترجمه مراد شهدا او اعوان دي ودعوا شهداءكم راو غواړي خپل مددګاران معاونین من دون الله سوا د الله نه به مراد نه علما دي ودعوا شهداءكم هغه خپل علما راو غواړي او هغه دې کتاب په شانتا یو سورت راوړي وستای نو چې نيش راوړل معلومه شوه چې دا بنده کتاب نه الله کتاب دی درم ودعوا شهداءكم مراد څنګه شهادت ورکون کی به معنا دا ده ودعوا شهداءكم راو غواړي هغه خپل شهادت ورکون کی چې هغه دا شهادت ورکی چې او دا جوړ شوی داغه مماثل دی وایي نو به مراد په دې سره شو او صحابه بلغا خود من دون الله د سکینه لمنه ترجمه غوړه معلومیږي ودعوا شهداءكم راو بل خپل الہ سوا د الله نه ودعوا شهداءكم راو غواړي خپل شهدا مراد نه علما او معاونین ودعوا شهداءكم راو بل هغه خپل شهدا چې مراد نه شهادت ورکون کی چې خطبا دي او دارنګ شعرا دي او بلغا دي او فصحا دي هغه راو غواړي چې هغه بیا تاسو جوړ شوه او د الله جوړ شوی د دې په منځ کې نسبت قائم کی سره نسبت قائم ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی په دې خبره کې دا د الله کتاب نه دی